اسحاق ډار څنګه د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال وټاکل شو؟ دوستانو که تاسو هم غواړئ چې پوه شئ نو راځئ پوره حل سره ویډیو کې ترلاسه کړئ. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د دغه هیواد د لومړي وزیر د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د یکشنبې په ورځ د کابینې په یوه خپره شوې وینا پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم شهباز شریف په سملاسي توګه د باندنیو چارو وزیر اسحاق ډار د پاکستان د مرستیال وزیر اعظم په توګه ټاکلی دی. یاد ده چې دا مهال د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار له وزیر اعظم شهباز شریف سره په سعودي عرب کې د نړیوال اقتصادي فورم په ځانګړې غونډه کې ګډون کوي. سناتور اسحاق ډار د پاکستان د مسلم لیگ نواز یو له لوړپوړو مشرانو څخه دی. هغه خپل مسلک په عام او خصوصي سکتور کې د محاسب په توګه پیل کړ او په 1983 لسیزه کې سیاست ته ننوت. هغه ته په تیرو وختونو کې د مسلم لیگ نون په حکومتونو کې د مالیې وزیر دنده سپارل شوې ده، خو دا ځل د هغه پر ځای محمد اورنګزیب د مالیې وزیر وټاکل شو. اسحاق ډار ته په موجوده دور کې د بهرنیو چارو د وزیر دنده په داسې مهال سپارل شوې ده چې هیواد له اقتصادي، ډیپلوماتیک او امنیتي ننګونو سره مخ دی. نوموړی د ګوند د مشر نواز شریف نږدې خپلوان دی او 4 ځله د دغه هیواد د مالیې وزیر پاتې شوی دی. اسحاق ډار په لومړي ځل په 1993 کال کې د نواز لیگ په دوره کې د مالیې فدرالي وزیر شو. په 2014 کال کې هغه یو ځل بیا د نواز لیگ په حکومت کې د مالیې وزیر شو، خو په 2019 کال کې د سترې محکمې لخوا د نواز شریف له بې صلاحیته کېدو وروسته کله چې شاهد خاقان عباسي لومړی وزیر شو، مفتاح اسماعیل د مالیې وزیر شو. دا و د نن ورځې شوی ویډیو. تر بیا ښې چارې ښه وه.